سبسکرایب کړئ او د نورو خوندورو معلوماتو لپاره د بیل په تڼۍ کلیک وکړئ. دوستانو غواړو څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل لپاره یوه ښکلې او په زړه پورې لوګو جوړه کړو. نو دوستانو راځو د پکسل لیب ته. لومړی به موږ د پلی سټور څخه پکسل لیب ډاونلوډ کړو، بیا به هغه خلاص کړو او دغه سپین خط باندې به کلیک وکړو، بیا به د جمع علامه باندې کلیک وکړو او بیا هم له هغه څخه وروسته په ټکس باندې، له هغه وروسته په دغه پنسل باندې به کلیک وکړو. دلته بیا راځي موږ سره نیو ټکس، هغه به وران کړو، دغه په ځای به د خپل چینل لومړی توری ولیکئ. یعنې لومړی زه لیکم ټي معنا ټیکنیکل. کله چې مو هغه ولیکه هغه ته کولی شو د دې سایز څخه سایز ته به راشو، کولی شو د دې نه ورته موږ سیز غټ کړو. ګوره د جمع علامه باندې که کلیک وکړئ یا په دغه خط باندې کلیک وکړئ نو په اتومات ډول به موږ سره دا د خط سیز غټ شي. نو کولی شو چې په دې طریقه د خط سیز غټ کړو، بیا به یې اوکې کړو او هغه به د سکرین منځ ته راوړو. په هماغې باندې چې کلیک وکړو نو هغه د سکرین منځ ته هم راوړلی شو. که غواړو موږ دې ته سټایل ورکړو نو په سټایل باندې به کلیک وکړئ او هغه به موږ هلته بولډ کړو لږ. کله چې مو هغه بولډ کړ کولی شو بیا هغه د سکرین منځ ته راوړو. کله چې مو د سکرین منځ ته راوړلو نو بیا د هغه څخه وروسته کولی شو چې د چینل یو بل توری هم ولیکو. ګوره ټي توری موږ راکش کوو د سکرین منځ ته. کله چې هغه د سکرین منځ ته راوړو نو بل توری بیا هم هغه پلس باندې کلیک کوو په پنسل باندې، دوباره بیا په پنسل باندې کلیک کوو. نو دلته موږ خپل د چینل دویم نوم لیکو، یعنې زه لیکم ای. د هغه څخه وروسته موږ راځو سیز ته. کله چې سیز ته راشو دوستانو دغه سیز کولی شو موږ په اتومات ډول یعنې د جمع علامې په وهلو سره د دې خط سیز غټ کړو. بیا به سیز چې مو کله غټ کړه د ټک مار علامه به وو او د هغې څخه وروسته موږ غواړو چې دې ته رنګ ورکړو، کلر باندې به کلیک وکړو. بیا چې زموږ هر رنګ خوښ وي هغه انتخابولی شو. د هغه څخه وروسته دوستانو موږ غواړو چې دا خط لږ ډبل کړو، سټایل ته به راشو، په سټایل به کلیک وکړو، بی به وو یعنې بولډ، خط به لږ ډبل کړو، بیا به اوکې کړو. نو بیا به دغه ای توری موږ د دې ټي خواته راکش کړو او دا به د دې سره په ښایسته مکمل اندازه باندې برابر کړو. دغه دی دوستانو، ګوره د ټي سره ما مکمل د ای توری ښایسته برابر کړو. کله چې دا برابر کړو دوستانو نو له هغه څخه وروسته موږ غواړو چې دغه د ټي معنا مکمل کړو، بیا به د پلس باندې کلیک وکړو په پنسل باندې، دوباره بیا په پنسل باندې کلیک کوو. نو موږ بیا لیکو ټیکنیکل. دغه دی دوستانو، زه لیکم تاسو ته ټیکنیکل. کله چې مو ټیکنیکل ولیکل په اوکې باندې به کلیک وکړو او د هغه څخه وروسته موږ غواړو دوستانو د خط سیز غټ کړو نو سایز ته به راشو. کله چې مو د خط سیز غټ کړ نو بیا به په ټک مار باندې کلیک وکړو. ګوره دوستانو د خط سیز ورته ما 45 انتخاب کړو، کلیک مې کړ. اوس هم دغه خط ته موږ غواړو چې رنګ ورکړو. را به شو کلر ته. کلر کې به ورته موږ یو کم رنګ چې زموږ په خوښه برابر وي نو هغه به انتخاب کړو او د ټک مار علامه به ووهو. دوستانو هغه دی، دغه بیا موږ د دې ټي نه لاندې د ټي ای نه لاندې راوړو. اوس ګوره دغه دی، دلته به ښه په منظم ډول باندې برابر کړئ. کله چې مو دغه برابر کړئ غواړو موږ دا خط ډبل کړو نو په سټایل باندې کلیک وکړئ او بیا به بي انتخاب کړئ ورته. دوستانو دې څخه وروسته غواړم موږ خپل نوم ولیکو، بیا به هماغسې پلس علامه به ووهئ او پنسل به انتخاب کړئ، دوباره به بیا پنسل انتخاب کړئ. بیا به زه ولیکم عبدالاحد. کله چې مو دغه عبدالاحد ولیکه نو په اوکې باندې به کلیک وکړو او د اوکې څخه وروسته به دغه خط به لږ بولډ کړو موږ او د هغه څخه وروسته موږ غواړو دوستانو چې خط ته رنګ ورکړو. نو یا یې خط ته مو رنګ هم ورکړل او د هغه څخه وروسته موږ غواړو چې دا خط لږ خط اندازه لږ ډبله کړو یعنې غټه کړو. دغه به بیا ورته راکش کړئ. دغه چې مو کله راکش کړه نو دوستانو دلته به په منظم ډول باندې ورسره برابر کړئ. دغه چې مو کله برابر کړه دوستانو د هغه څخه وروسته هغلته موږ ته دغه یو خط راځي، هلته لیکل شوي د سیف از پروجیکټ او سیف از ایمیج. کله چې مو دا برابر کړه نو بیا به موږ دوهم ته راکښته شو کوالټي ته. په کوالټي کې به په دغه غشي باندې کلیک وکړو. کله چې مو په هغې باندې کلیک وکړه دلته بیا موږ ته دوه اپشنې راکوي، دا په PNG شکل کې ځان سره برابر کوي. بیا به ولیکئ سیف از ایمیج. په ګالري کې دا عکس ثبت کول، یعنې دا عکس موږ غواړو په
ګالري کې ثبت کړو نو هملته موږ سره په اتومات ډول ثبت کېږي. د هغه څخه وروسته یو بل اپشن موږ ته دلته راځي بیکګراونډ. کله چې په بیکګراونډ باندې کلیک وکړو نو موږ بیا کولی شو چې دغه خط ته نور سټایل هم ورکړو. اول موږ راځو دغه خط دا طرف ته کش کوو او دوباره یې په دې رایټ باندې کلیک کوو. رایټ باندې چې مو کله کلیک وکړو نو بیا دغه اندازه ورته په ښایسته شکل باندې برابروو. کله چې مو هغه برابره کړله دوستانو لومړی مو خط یو طرف ته کش کړه، اوس مو دې بل طرف ته، نو د دغه خط اندازه به ورته په ښایسته شکل باندې برابره کړو. کله چې مو هغه برابره کړه د هغه څخه وروسته بیا موږ تاسې ورته ګورئ چې زه دغه په ښکاره ډول تاسو ته جوړه کړم. بیا به بیکګراونډ باندې کلیک وکړو، بیا به سیف عکس به د ګالري څخه راواخلو. ګوره دغه دی، زه به راشم د ګالري څخه به یو تش عکس ما سکرین شاټ کړی یو، هغه به بېلته کرپ کړم. دغه دی دوستانو، د ګالري نه ما دغه عکس راواخیستو. دغه کې به دغه سپین اندازه کرپ کوي. دغه عکس به زه کرپ کړم او تاسې به ګورئ ورته. دغه خط هغه د ما کرپ کړو. اوس ګوره زه غواړم چې دا ورباندې کټ کړم تر څو زموږ لوګو لږه نور هم خوندور او ښایسته سټایل کې برابره شي. دغه دی ګوره. هغه د یو طرف مې کرپ کړ، دوباره بیا راځو د ګالري نه به یو عکس راواخلو تر څو موږ ته هغه سپین ځای ترې نه کرپ کړو، بل دا بل خط ورباندې د ښي طرف هم کرپ کړو. دغه دی، زه ګالري ته راغلم، عکس مې هغه دی کرپ کړو، دوباره بیا راځم دا بله څنډه هم د هغه سره برابروم تر څو زموږ لوګو په منظم ډول او په ښکلي ډول باندې برابره شي. دا به ګوره د دغه خط څخه تاسې تاوولی شئ دا عکس تر څو موږ سره ویډیو ښه نور هم خوندوره شي. د یوټیوب لپاره موږ لوګو برابره کړله. د داسې نور خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.